چې ما ته پته وی که نه چې یاره اخیره کې به زما دا حالي نو ما به ټاټکې چړولو خو ما به دا فن نه و کړی. ما دا 20-25 سال دونه سختۍ کې تېر که نه چې زه او زما بچي دا هر څه په ارمان دي. وایم چې زما یو کور وی ګاډی وی را سره بچي مې ښه تعلیمونه کړی وی نو چې زه د سکول فیس نه شم ورکولی نو زه به نور څه داسې خاص. د افسر خان دا تاسو وکته دا یو څو میاشتې مخکې د دې نه دا یو انټرویو هغه اخیستې کړی شوی وه. افسر خان په دې ویډیو کې دا هم ویلي دي وایي چې لکه تاسو چېرته هم چاته خیرې کوئ نو ورته یا وایئ چې الله یا پوډري کوئ یا ورته وایئ چې خدایم یا پنکار جوړ کا. یعنی دی خو صرف دا ویل چې د پنکار د عزت هغه نشته په خیبر پښتونخوا کې. خو کابل طرف ته مونږ راشو او داسې وګورو نو کم پنکاران داسې چې دي نو دا یو سپیره کار دی ځکه د په خپل وخت کې دا ډېر زیات وچلیږي دونه ډېر پیسې هر څه وګټي خو کله چې په اخره کې په دیو باندې کم وخت راشي نو هغه ډېر زیات سپیره وي د دیو بیا دونه څوک نه وي چې هغه یا هسپتال یا څه ته بوځي او د هغوی یا علاج یا څه وکړي. یعنی په اخره وخت کې دی چې کم د خفګان اظهار کړی د افسر خان یعنی وایي چې زما حکومتي ادارو زما تپوس نه دی کړی. عوام وایي چې لکه زما سره ډېره مینه وه زه به چې کم ډرامې څه به مې جوړول په هغه کې به زه ډېر زیات خوښولم بیا زما تپوس له څوک نه دی راغلی. وایي په دې زړه مې وایي پولی ولاړې دي یعنې ډېر زیات د افسوس اظهار یې په هغه ویډیو کې کړی دی. نو تاسو ټولو ته زه هغه وایم چې په خپل عمر چې کم دی هغه مه نازېږئ ځکه د دنیا نه چې کم دی ډېر طاقتور او مشهور خلک چې کم دی هغه تللي دي. که ته نن سبا هر څونه طاقتور یې ستا سره هر څونه پیسه د جایداد ده زور دی خو اخر کار چې کم دی هغه د مرګ لار چې کومه ده حق لار چې ده هغې له به ځي او اخر کار چې کم دی دا مرګ چې دی دا حق دی مونږ به ټول مرو. نو دغه لنډه شان ویډیو وه دغه معلومات و هغه هم تاسو سره شریک کول. امید در ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.